یو وخت خبره ده په یو کلی کې یو غریب موچی اوسېدو. هغه به د خلکو بوتان جوړول او هماغه نه به یې خپل ګزاره کوله. دومره پیسې به یې نه وي چې ښه ژوند وکړي، نو واده یې هم نه و کړی. یوه ورځ د هغه زړه وغوښتل چې خچړی وخوري. بازار ته لاړ، وریجې او دال یې واخیستل او کور ته راغی. ډېر په شوق یې خچړی پخه کړه. کله چې تیاره شوه نو په یوه لویه پتنوس کې یې واچوله چې لږه سړه شي. بیا یې وویل تر څو خچړی سړیږي زه به د خلکو بوتان ور وګرځوم. همدا چې هغه لاړ، یو ګیدړ ځنګلي ځناور راغی. کور یې خالي ویده نو دننه ننت. کله یې چې خچړی ولیده نو ژر ژر یې خوړل شروع کړل. همدا وخت موچي بیرته راغی. چې یې ولیدل ګیدړ خچړی خوري نو ډېر غصه شو. دروازه یې وتړله، ګیدړ یې ونیوه او په رسۍ یې وتړه. بیا یې په ډنډه ډېر ووهه. ګیدړ په زړه کې سوچ وکړ، که داسې روان وي زه خو به مړه شم. سهار چې موچي کار ته لاړ، ګیدړ یو چل سوچ کړ. ځان یې نور هم په رسۍ کې ټینګ کړ او داسې یې چیغې وهلې لکه نور ګیدړان رابولي. یو بل ګیدړ چې د هغه ملګری و آواز یې واورېد او راغی. چې یې ولیدل ملګری یې تړلی ده نو پوښتنه یې وکړه، دا څه حال دی؟ تړلی ګیدړ په چل ورته وویل، وروره زه خو دلته مزې کوم، دا سړی ډېر ښه دی، هره ورځ راته حلوا او پوړي راکوي، ځکه خو داسې چاغ شوی یم. دوهم ګیدړ لالچ شو، ویل زه هم دا ژوند غواړم. نو تړلی ګیدړ وویل، ښه ته ما خلاص کا، زه به تا وتړم. هغه بیچاره یې خلاص کړ او ځان یې وتړه. لومړی ګیدړ تښتېدو. کله چې موټي راغی نو بیا یې دا نوی ګیدړ ووهه. هغه چیغې وهلې، دا څه حلوا پوړي دي. بیا یې د ځان د خلاصولو لپاره وویل، که ما پرېږدې زه به ستا واده د بادشاه لور سره کوم. موټي حیران شو خو بیا یې پرېښودو. ګیدړ ډېر چل وکړ، بل ملک ته لاړ، ځان یې د استازي په شان وښوده او د بادشاه نه د لور رشته د موټي لپاره واخیسته. وروسته یې داسې ډرامه جوړه کړه چې ګوکا کې د موټي لښکر په سیند کې ډوب شوی دی او موټي یوازې پاتې دی. بادشاه ورباندې زړه وسوځېده، هغه یې راوستو او د خپلې لور سره یې واده وکړ. لسن، ډېر لالچ سړی په مشکل کې اچوي. عقل او هوښیاري ډېر مهم دي. هره خبره باید زر باور ونه کړو.